بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وی په تدبیر کو د کوټې سورې باندې کې دا تقدیر دی چې بدغه کوټه اساسي فګو پښتنو بعض خلک داسې دي چې هغه صحیح تدبیر او پلانینګ نه کوي بیا د هغه مطابق صحیح مهنت نه کوي او چې ناکام شي نو بیا وی زموږ قسمت خراب او زموږ د برنه بند وا داسې نه ده فګو پښتنو چام چې په دې دنیا کې صحیح تدبیر او پلانینګ کړی دی او مهنت یې کړی دی خدای پاک د هغه ورځ ښه کړې ده نو زمونږ او ستاسو به ولې نه ښه کوي زه تاسو ته یوه وړه غوندې قصه کوم زما مور وبې دې خدای پاک وبخي کله چې به هم داسې جړۍ راتلې ده جمي نو هغې به مونږ بازار ته ولېږلو پلاستیک راوړه پټینه به چې کوم دینو بوس راوړل او خټه به م ښه واخله او د کوټو د پاسه به پلاستیک واچو او ښه مزېدار لیو به م ورته ورکړه نو چې باران به شروع شو نو زمونږ کوټې به نه څڅېدې او چا چې په پلاستیک نه اچولې او لیو به یې نه ورکړې د هغوی کوټې به څڅېدلې تاسو راته ووایه چې د چا کوټې څڅېدلې آیا د دوی قسمت خراب و که دوی په خپله کوټه باندې پلاستیک نه اچولې او لیو یې نه ورکړې همدقه رنګې وګو پښتنو که نن مونږ او تاسو د خپل ځان دپاره د خپل اولاد دپاره او د خپل قام دپاره صحیح تدبیر او پلانینګ ونکړه نو ګورې زما او ستاسو د قام د ترقۍ کوټه به همدقه شانتې راساسي او بیا به مونږ خبره چې کوم دی نو په تقدیر او په قسمت باندې ور اچوو د پښتنو خدا خصوصیت دی چې یو اړخ ته به ښه کلک ایمان په خپل رب باندې ساتي او بل اړخ ته به ښه ټیټ مټې ساتي او سخت محنت او مشقت به کوي هله به د دوی روز بدلیږي لکه یو شاعر وی دوه مټې یو ایمان لرم راغلی یم میدان ته قربان د معجزو په انتظار نه یم پیره پښتون خو چې کوم دی د دې په انتظار نه دی چې تقدیر او په قسمت کې راله څه لیکلي دي بلکې پښتون خو چې سهار پاسې ښه ټیټ محنت کوي او ښه مشقت کوي ځکه به یې روز ښه کېږي نو که مونږ او تاسو غواړو چې زمونږ روز دې ښه شي زمونږ د بچو روز دې ښه شي زمونږ د قام روز دې ښه شي نو تدبیر به لازمي کوو زما دا ارمان دی چې ټول پښتون قام دی معاشي او معاشرتي طور باندې ښه مضبوط شي اوس دې دپاره زما تاسو ته دا سوال دی چې زما دا اواز خپلو ملګرو ته شریک کړې کیدای شي چې څوک پرې عمل وکړي خدای پاک یې روز ښه کړي زما او ستاسو به پکې پوره حصه وي د لوی الله په امان خوشحاله اوسئ ودان آباد اوسئ بریالي اوسئ